قدرمنو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار قاید آباد لانډي کې یم. نن تاسو ته د کراچۍ یو پښتو سینما ده چې د دې نوم دی ګلستان سینما. ګلستان سینما د کراچۍ علاقه قاید آباد لانډي کې وجود لري. د دې سینمې بنیاد په 14 اپریل 1954 کې جناب محمد عیسی جعفر صاحب یې دی. یعنی دا سینما له نن څخه تقریبا 88 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا د کراچۍ په زړو سینمو کې د دې شمار کیږي. تاسو به په دا مین ګیټ باندې وینئ چې د دې سینمې په مین ګیټ باندې پوسټر لګېدلی دی یاران زنده‌باد. یاران زنده‌باد فلم د پښتو فلم دی. د دې فلم ډایرکټر شاید عثمان صاحب دی. اسسټنټ ډایرکټر ملک یعقوب نور صاحب دی. د دې فلم کہانی سلیم مراد صاحب ترتیب کړی ده او د میوزک فرایض زر محمد صاحب تر سره کړی دي. په دې فلم کې ارباز خان، جهانگیر خان، دعا قریشی، محمد خان، مسکان، صنم نازلی، چاندنی، حمزه خان او داسې ډېرو اداکارانو په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کړې ده. قدرمنو کتونکو زه دا کوشش کوم چې د دې سینمې له یو ذمهواره کس سره ستاسو خبرې وکم او دا پوښتنه ځینې وکم چې هغه کوم وجوهات دي چې دې سینمې ته کتونکي نه راځي. دا فیلډ چونکې بالکل د زوال ښکار شوی دی، دې ته کتونکي نه راځي. چونکې د کراچۍ په ښار کې تقریبا انسانان دا مجلس کوي چې د کراچۍ په ښار کې 80 لکه پښتانه، بعضې انسانان یې 80 لکه پښتانه په دې کراچۍ ښار کې استوګه کوي. نو دا پښتانه د خیبر پښتونخوا څخه، جنوبي پښتونخوا څخه، له پاټا څخه دې ښار ته د روزګار په سلسله کې راغلي دي. خپل پلارني وطن نه پرېښی دي، دغه ځای ته راغلي دي. نو دا سینما هم یو فیلډ دی د روزګار چې دا فیلډ د څه حالاتو په وجه باندې زوال پذیر شوی دی. نو د دې پوښتنه د دې سینمې ګلستان سینما قاید آباد لانډي د هغه له ټیکهدار سره د دې پوښتنه کوو. قدرمنو کتونکو دا د ګلستان سینمې ټیکهدار دی چې د ده نوم دی ظفرالله. ظفرالله صاحب زه تا ته په خپل پروګرام کې ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه سې. وعلیکم السلام، زه بخیر وم. ظفرالله صاحب د کومې سیمې یې؟ زه کوټ یم. ټیکهداري کې د څومره وخت کېږي؟ 22-23 سال وشو. دا کاروبار بالکل لاندې شوی دی، سینمې ته کتونکي نه راځي. د دې وجه څه شی دی؟ د دې وجه چې دغه ده چې یو خو نوي فلمونه نه راځي او مهنګایي د وجې ډېر زیات نقصان وشو او څومره فلمونه پښتو دا ټول په نیټ راشي. د زموږ پښتنو نه راځي دلته کې. دا چې د په نیټ نه راتلی نو موږ سره پښتانه راځي، هغوی شوق کوي فلم ګوري. هغه چې په نیټ راشي هغوی به موږ نیټ باندې ګورو، موږ ټکټ نه الو. دې د وجې دا کاروبار ورځ پر ورځ ختمېږي. په یوه شو کې څومره انسانان ستا سینمې ته راځي؟ جی زموږ شو کې نوس ټایم کې، نن سبا ټایم کې 20 15 25 دنه زیات کسان نه راځي. او عام اتوار پر 60 کسان راشي، 70 کسان شي. نه ونه برابر بالکل ختم دا کاروبار، زیرو. تا ته یو فلم ملاویږي، ته د هغه معاوضه څورې ورکوې؟ مختلف حسابي فلم پر وي، نوی فلم وي هغه लाख روپۍ وي، 50,000 وي، 30,000 وي، مختلف ریټ. دې د وجې بس چې فلم ګران وي نو کاروبار نه کوي. بجلی بیل 40,000 50,000 روپۍ بجلی بیل راځي. دې زموږ ډېر مشکل حالات، ډېر مشکل نه موږ راځي. اچھا دا فلم دی یارانه زنده‌باد، دا تا ته په څو پیسو باندې ملاو شوی دی؟ زموږ ته په 20,000 روپۍ ملاو. دا 20,000 روپۍ باندې سی فلم تا ته ملاو دی د څومره وخت دپاره، د څورې ورځو دپاره؟ صرف 7 ورځو دپاره، یوې هفتې ته. نو په 7 ورځو کې ته دا 20,000 روپۍ باندې جوړې کې؟ کله جوړ شي کله نقصان شي، زیاتره نقصان وي، ډېر کم جوړېږي.
کله چې فلم خلاص شي صحیح پورا شي کله به نقصان وي. مطلب که دا سوال موږ دغسې وکړو چې ته په دې کاروبار کې د سینمې کرایه راواخه، بجلی بلانې راواخه، خرچې راواخه، دغه خرچې ته ګردې لرې کې دومره ګټه پکې کولی شې چې ته د خپلو بچیانو د خپل کور گزاره وکړې؟ زه پهله جي ښه ګټه وه، ښه حساب کتاب و. اوس موجوده دور کې ډېر مشکله ده، ډېر مشکله، دومره مشکله ده چې مونږ چاته څه ووایو، ژړا کول نه شو، باقي ټایم ده پکې بس کېږي، کله نقصان شي کله پکې برابر شي، دغه طریقې سره کاروبار چلېږي. بس که ته دا کاروبار پرېږدې بل وکړې بیا به څه پکې وایې؟ بل کاروبار ولن جاړي، کوم کاروبار وکړي؟ ټول کاروبار والا پریشان دي، چاہے پرچون والا ده، چاہے نوکرۍ پیشه ده، چاہے هوټل والا، ټول پریشان دي چې دا کار موږ پوره چېرته بوځو. هلته تقریبا 23 سال زموږ پوره شو، 23 سال یې نوکرۍ کې سرکاري کې سره ریټایر شي. موږ هغه سیستم پکې نشته چې ریټایر شي، ګورنمنټ بالکل فیسلټیز نشته، هغوی بالکل خیال نه کوي چې یار دومره هغه بجلی بل 40,000 50,000 دله کم بجلی بل نه راځي. ته په دې سینمې په ټیکهدارۍ کې دومره ګټه نشې کولی چې ته د خپلو بچیانو ګزاره پکې وکړې، نو له دې کاروباره ته تنګ شوی، د زړه یو راز مجلس که ستا په ذهن کې وي چې دا کاروبار به په دغو وجوهاتو باندې که دا وشو کاروبار به لږ په مخ سي، ته څه پکې وایې؟ چې دغه وایم چې کاروبار خو دا ډېر ښه کاروبار زموږ پښتون وروڼه ډېر ښه وروڼه دي، راځي فلمونه ګوري شوق سره، خو کوم چې موجود حالات دي بېروزګاري او خلکو نوکرۍ نشته، مزدورۍ نشته، دې د وجې هغه خلک بالکل ختم شو، نه راځي، هغوی راشي خالي تصویرونه وګوري او پس لاړ شي. او ټکټ زموږ سره ټکټ بالکل مناسب ټکټ ده، 100 روپۍ یا 150 روپۍ، هغه نه زیات پیسې موږ چنه نه اخلو، هغه کې خلک نه راځي. او دې ټوله غټه وجه بېروزګاري، خلکو بېروزګاري ده، نوکرۍ شته نه، هر کس پریشانه ده. او دغه د حکومت بالکل نوجوانان هغه نه کوي، سپورټ نه کوي، چې سپورټ وکړي. دا و ظفرالله صاحب چې موږ له تا سره د ده مرکه وکړه، تر بل خوندور پروګرام کې له تاسو رخصت اخلو. د الله په امان.